سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. د اروپایي ټولنې سفیرانو د افغانستان په هکله خبرې اترې وکړې. د افغانستان د وضعیت په هکله د اروپایي ټولنې سفیرانو ناسته سهشنبې د غبرګولي پر 3 وشوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندریس وان بینټ په یوه ټویټ کې لیکلي دي په دې ناسته کې د افغانانو سره د ډاډمنې مرستې د لارو چارو په تړاو خبرې اترې وشوې. دا ناسته په ویډیویي بڼه وه او د اروپایي ټولنې پر سفیرانو سربیره پکې د نورو هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. په دې وروستیو کې د افغانستان د سیاسي وضعیت په تړاو اندېښنه زیاته شوې ده. د افغانستان کې د سیاسي وضعیت ډیره پراخه د طالبانو له لوري پر افغان میرمنو بندیزونه دي چې له نړۍ غبرګونونو سره مخ شوي دي. تازه د تلویزیونونو پر ښځینه ویاندویانو د تلویزیون کې د راڅرګندېدو پر مهال د ماسک اچول جبري شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یوه ویبپاڼه کې د هغو بندیزونو له منځه وړلو غوښتنه شوې ده. پنجشیر کې د طالبانو پر یوه هامون موټر منچاودنه شوې. پنجشیر کې ځایي سرچینې وایي په دغه ولایت کې د طالبانو پر یوه هامون موټر د سړک غاړې منچاودنه دی. د سرچینو خبر دا پیښه سهشنبې د غبرګولي پر 3 د بزرک ولسوالۍ په استانه سیمه کې شوې ده. سرچینې وایي په دې پیښه کې د طالبانو مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې روښانه نه ده. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.